په کوډو کې ډېر مشهوره وو. کفار د دې څخه عجز شول چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مقابله دی وکړي. نو بیا دغه کوډګر ته پیسې ورکړي، رشوت یې ورکړ چې ته په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوډي ور. بیا مشهوره کیسه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر بیمار، بیا خوب ویني، بیا فرشتې ورله راځي او ورته وایي چې وس په پلانکۍ ځای کې دا کوډي پرتې دي. الله رب العزت دغه څلور قله را نازل کړ. همدارنګه د موسی علیه السلام په دور کې هغه کوډګرانو د موسی علیه السلام ومخ ته د رسۍ څخه ماران جوړ کړل. دا کوډي په نبی باندې کېدل دا د نبوت منافق کار دی نه. و د کوډو حقیقت په اسلام کې شته. الله رب العزت بقاعده آیاتونه پرانځي. د دې څخه انکار کول لکه د اوس وخت کې بعضې خلک د مجلسونه کوي چې په پیغمبر علیه السلام کوډي نه دي سوي، دا یو جهل مرکب. و د دې تاریخ پس منظر د سلیمان علیه السلام د دور څخه شروع هغه فرشتې ورله راکړلې، د هغه ورته ویل و د انسانان یعلمون الناس السحر، سحر یې وښوي او دا به ورته چې موږ د الله رب العزت له طرف څخه امتحان. بیا الله رب العزت په قرآن کې فرمایي وما یفرقان به بین المرء وزوجه من احد الا باذن الله. په کوډو کې تاثر سته، دا تاثر هم الله رب العزت وایي زور کوو. د خاون او د میرمنې در مابینځ تفرقه نه راولي مګر الله وایي زه راولم زما په اذن. ها کوډي کول، جادو کول دا یو ذریعه ده. دا بله ورځ د یو پیج والا کې دی دغه یو مظلوم کس ویډیو شیر کړی ول. هغه وایي چې زما ډېر غټ کار، ډېر غټ ژوند مې و، په ما باندې کوډي وسوې، د هر څه څه مې لاس پرېوت، هېڅ نه لرم په کور. ډېر خلک دي زموږ ته په قریبانو کې شته، په شناختو کې شته چې د کوډو په ذریعه باندې د ژوند درهم برهم شي. دا طالبانو معاشره تباه ده. هر انسان کنداري خلاصه کړي، بیا زموږ د ښار زنانې ورځي. په دې کې خو یهود ډېر مشهور و. دغه د یهودو پیل دی په مخ اخیستی، مختلف قسمه فرمایشات د زنانو څه بیا کوي. زنانو خو د غي ذات و هر شي ته بیا تیاریږي چې دا د بل کور خرابوي. دا بنګیان یا دغه تش په نامه ملایانې دغه کوډي کوي، دغه ژوند یې په مخ اخیستی. الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي څوک چې عراف له راغلی د ده تصدیق یې وکړي. راوي د حدیث ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی، دا انسان کفر وکړي په هغه دین د محمد صلی الله تعالی علیه وسلم. او بل روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د کم انسان چې کوډګر له راغلی د دې انسان 40 شپې لمونځ نصیب کېږي. دومره سخت وعید دی. بیا ته تل سوچ و چې تا د چا کور خراب کړي، نو الله رب العزت به ستا کور نه در خرابوي، خدای به تا د غی پرېږدي. کله الله دا سپېڅلی نه. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې دنیا کې دي و چاته د یو عیب پیغور ورکړي در هغه ساعته به ته نه مرې تر څو چې الله رب العزت په تا کې هغه کار نه وي راوستلی. نو چې تا د یو چا کور خراب کړي، یو څوک دې بیمار کړي او یو څوک دې په ځان اخته کړي، الله رب العزت به تا په ځان نه کې اخته. په دې خاطر باندې طالبانو معاشره تباه ده. زموږ استاد به ویل یو پیر وي یو تیر وي، نن سبا پیران دا ډېر کم دي. تیران ترمذي ګوري دا تعویض کول دا یو جایز کار دی زموږ په اسلام. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بغیر حساب او کتاب په یوه لپه کې انسانان زما د امت دا جنت لځي. وکاشا رضی الله تعالی عنه لرالی یا رسول الله ذکر پکښې وو ذکر پکښې بل صحابي لرالی یا رسول الله زیم پیغمبر علیه السلام سبقته وکاشا سبقته. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا د بغیر حساب او کتاب علامه بیانوي چې دا به کم انسانان وي. دا به هغه انسانان چې په دې دنیا کې وهم لا یسترقون رقیان یې کړي، دغه تعویذونه دا شان یې نه یې کړي، پر الله توکل کړي.
یو جایز کار دی، نه مسنون عمل دی، نه فرض دی، نه واجب دی. یو وخت څاړ ته ضرورت پېښ سو، بس یو ښه سپینږوري شیخ الحدیث له پخپله ورسه. کور والا باید څوک نه واسطي، خور باید څوک نه واسطي، پر کور باید پابندي ولګي. دې څه معاشره ډېره تباه کېږي او دا زنانه دا د ایمانه څخه خلاصېږي. په دې خاطر طالبانو باید د اواز پورته کړو، په خپلو کورو کې د دې دعوت وچلو، په کلو کې د دې دعوت وچلو. دغه کوډګران چې زموږ سي د کور سره همسایه باید ورسو هلته په انسانګرت، په مینه، په محبت باندې سر خلاص چې دا د جهالت پکسرې دې بنده کړه. که چیرې په سمه نه پوهېدی، په مینه، محبت، اخلاق نه پوهېدی، باید د کلي مشر پر راوغوښتل سي، اجلاس پر وکړي، تر څو دغه د جهالت پکسرې په زور باندې بنده سي. دا معاشره خرابوي، دا زموږ زنانې، زموږ اولادونه تباه کوي، بربادوي. دا د کفر عمل دې څه باید مؤمن مسلمان اجتناب وکړي. ډېرې داسې واقعې شته طالبانو، تاسو زموږ په ښار کې بنګیان، د بنګیانو کم حیثیت زموږ وزنانو ته دا کوډې په لاس ورکوي، دا تعویضان په لاس ورکوي او مختلف قسمه فرمایشات بیا لري چې پلانکی کار به کوي، پلانکی کار به کوي. زنانو خو جاهل ذات چې هر څه یې وکړل هغه یې ورسره وکړل. په دې خاطر طالبانو په دې کې باید هر مؤمن مسلمان حصه واخلي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دغه شرکیاتو، خرافاتو د دې دپاره بعثت سوی دی، الله رستولی دی. ټول قرآن طالبانو هغه د دې څخه